ښه بل سافټویر چې اوس په موږ په کار کوو هغه Any Desk دی. Any Desk ډېر خوندور سافټویر دی. ټربل شوټینګ کې هم ډېر ښه راځي. ګوره یوه خبره ته کوم، کله چې تاسو خپل نیټورک لوکل نیټورک وي که نه خپل نیټورک مو جوړ کړی هلته ریموټ ډیسکټاپ د بیسټ وان صحیح ده. کله چې تاسو انټرنیټ باندې کنیکشن کوئ، یو نفر دی کابل کې دی او ته دلته یې او ستاسو خپل نیټورک نه دی جوړ کړی، هغه هم دی وایي یو عادي انټرنیټ کاروي د MTN بل کمپنۍ ته هم عادي انټرنیټ کاروي. دلته چې ته ریموټ ډیسکټاپ کې که نه دا یو نیم سل مشکلات جوړوي. څو ډېر زیات ټیکنیکل علم به ولري، پورټ فورورډینګ به کوې او دا به کوې او هغه به کوې، بیا به له هغه وروسته ته چېرته ځې ریموټ ډیسکټاپ ته ځي. یعنې په انټرنیټ باندې ریموټ ډیسکټاپ دومره خوندور نه دی، څوک کاروي. کوم سافټویر کارول کېږي؟ Any Desk. نو کله چې تاسو ته ملګری کابل کې ملګری ته زما دا مشکل دی او ته Any Desk هسې انټرنیټ سره کنیکټ Any Desk سافټویر انسټال کړه راځه چې کمیونیکیشن وکړو. نو Any Desk سافټویر باندې پرې دا کار مونږ کوو چې کله د انټرنیټ په ترو باندې زه یو د چا کمپیوټر اکسس کوم، ډېر کوچنی سافټویر دی، 55 MB سافټویر دی، دا به ډاونلوډ کړي انټرنیټ سره به کنیکټ. ګوره په د Any Desk سافټویر کې په ریموټ ډیسکټاپ کې اول ته خپل پبلک آی پی ایډرس معلومي، ځکه لوکل آی پی ایډرس باندې خو 10 باندې خو ته څوک نشي اکسس کولی په انټرنیټ باندې. نو هغه ته که د MTN نه انټرنیټ اخلي هغه ته پبلک آی پی ایډرس درکوي، ته به اول خپل پبلک آی پی ایډرس معلومي او هغه به بیا کوي او ډېر غټ مشکلات دي. ښه نو د هغې نه ایزي ډیسک Any Desk تر ټولو اسانه دغه دی. ښه دغه سافټ کمپیوټر سره د انټرنیټ کنیکټ کو که هاټ سپاټ باندې کنیکټ کوي که هر رقم کنیکټ کوي، هېڅ مشکل نشته، بس را به شي دا سافټویر به خلاص کړي او هغه به هم د Any Desk سافټویر را خلاص کړي. کله چې Any Desk سافټویر را خلاص کو تا ته یو ایډرس درکوي او دا ایډرس هغه ته هم ورکوي. اوس ستا خوښه چې ته د هغې کمپیوټر جګوې او که هغه ستا کمپیوټر. اوس که ته غواړې د هغه کمپیوټر جګ کړي نو ورته به ووایې چې صاحبه تا ته کوم ایډرس دی هغه ما ته راکړه او ته به زما دا ایډرس دی. ته به راشې دلته دې کې لیکلي انټر ریموټ ایډرس، دلته به ته به ایډرس درکړي چې هلکه زما ایډرس دا دی. دلته لاندې څو لیکلي 117 هسې لیکم ښه 42 2 5 9 6 8 9 او دلته به انټر کړي Any Desk not connected. ولې چې دا انټرنیټ نه او دا Any Desk باندې ولې موږ کوو Any Desk یو کمپنۍ ده، ته هم د هغه سره کنیکټ کړي سافټویر په ترو هغه هم کنیکټ شو هله به ځینې دا خو اوس انټرنیټ نشته، موږ به دا کار پریکټیکل کړی وی، خو دلته اوس ماشاءالله زموږ انټرنیټ سپیډ بیخي داسې تیز دی چې حد نه لري. صحیح ده، دا لږ تیز انټرنیټ غواړي چې کنیکټ شي. نو دا کار داسې دی چې هغه چې ته د بل نفر دغه کوي دا کمپیوټر راجګوي هغه ته به وایي چې ته هم Any Desk سافټویر را انسټال کړه او ته به هم را انسټال کړي، هغه ته به هم یو نمبر ورکړي او تا ته به هم یو نمبر درکړي. اوس که ته غواړې چې د هغه ریموټ ډیسکټاپ جګ کړي د هغه نمبر به ورکړي او که هغه غواړي ستا نمبر به ورکړي. ګوره دلته ته زنګ هم ویلی شي سلام علیکم وروره دا نمبر واخله، ته کولی شي دلته ګوره انوایټ یې لیکلي که نه یو کس را انوایټ کړه نو معنا ده سینډ a session invitation to the following. دلته ورته یو شخص ته دا کولی شي په فیسبوک کې ولیږي، کولی شي جیمیل له لارې ولیږي، ته ورته کولی شي چې دا ورته ولیږي چې صاحب راشه ما سره کنیکشن راځه او څه کوو کنیکشن سیم نیټورک مست نه دی نه صرف انټرنیټ سره کنیکشن راځي. ته هم هلته انټرنیټ باندې ریموټ ډیسکټاپ ډېر دا خبره چې سیم نیټورک دی که نه هغه به MTN کاري، زه بل تاریبا اتصالات کاروم یا بله شبکه کاروم، د هغې رینج به بیلي زما رینج به بیلي، پبلک آی پی ایډرس دی که نه درېمګړي کس په واسطه به وصل کېږي. واو دغه کمپنۍ د ده په واسطه به مونږ کنیکټ کېږو د Any Desk په واسطه. صحیح ده. نو بیا کله چې ته کنیکټ شو لکه څنګه چې ریموټ ډیسکټاپ دی که نه ریموټ ډیسکټاپ تاسو وکتو که نه نو دلته تاته سیشن خلاصېږي او په دې کې ګوره ته یو سیشن خلاصوی شي، دوه سیشنه ته ایټ ا ټایم ملټیپل کسان سره ته کولی شي کنیکټ شي. نو هر سیشن ته چې راځي ته کولی شي چې همغه سیشن ته ورشي. بیا په افغانستان کې چې زیاتره زموږ ملګري کړه دا مونږ کارو که نه دا مونږ د ډیټا د اکسس کولو لپاره کارو که نه ویت Any Desk باندې چې راشي دلته چې سیشن ماته راخلاص شي که نه زه دا سیشن د دې داسې منیمایز کړم او څومره ډیټا چې دا داسې کش کړم او هغې ته ور واړتم د هغې دغه ته ډیسکټاپ ته ور روان شي. یا کوم مشکل بل Any Desk کې دا خبره هم ښه ده چې هغه ته فل کنټرول درکوي ښه لکه د ریموټ اسسټنټ غوندې د هغې ته چې څه کوي هغه هم ګوري ته هم ترسره کوي خو هغه هم کلیک کوی شي هر څه کوی شي او ته هم کوی شي. مشکل نشته دواړه ایټ ا ټایم هغه هم ورته ګوري. یو پکې دا ښېګڼه ده، بله پکې دا ښېګڼه چې هر وخت هغه وویل تا باندې دا کنټرول هم بندوی شي او تا باندې دا سیشن هم بندوی شي نو ته ډیټا هم ټرانسفرینګ کوی شي ورسره او چې شي هم کوی شي ټربل شوټینګ هم کوی شي. بس هغه ته وایي زما دا مشکل دی Any Desk باندې ډیسکټاپ ولا اکسس کا اب ورته ناست وي او قرار ولا ته څه کوه مشکلات طرف کا د دې بیا پوره دلته سیټینګ دی ګرانه سیټینګ ته چې راغلی که نه دلته
پورا نور منځ کې ډېر زیاتې خبرې دي ته کې دې معنی کوي چې پاسورډ هم ولګي چې ولګي پاسورډ دلته لګول کېږي ګرانه چیرته لګول کېږي full access on privacy let me check it بل قرار څه پدې کې تاسو ډېر ښېګڼې درلودې شي یو دا چې تاسو کله any desk سافټویر باندې تاسو تدریس هم کوئ شي ښه هغه شخص ته هلته تدریس کوئ شي ځکه دا غږ هم وړي هر څه وړي ښه ته کوئ شي چې صاحبه ته چې دلته کوم څیز پلی کوې ستا لکه څنګه چې ریموټ ډیسکټاپ کې ستا د کمپیوټر لاؤډ سپیکر استعمال کړي که د هغه استعمال کړي دا کوم څه چې روان دي دا کوئ شي همدلته ریکارډ هم کړي داخل کې د خپل ریکارډر هم لري هغه هم لري هر څه کوي شي دې ته کوي شي ان اټینډډ بل دې کې غټه ښېګڼه دلته اکسس لیست جوړوي شي چې کوي شي any desk دی ته وایي د ګوره ستا کله چې دا ستا نمبر که دا ستا نمبر دی ریموټ ډیسکټاپ any desk چې ما ته دا نمبر راکړی دا هر ځل چې کله کېږي هم دا نمبر درکوي ښه نو که دا نمبر چاته زده شو هلته یې ورکوي نو که اکسس کوي تا ته یو ځل اوکې او یس وایي دلته وایي چې پلانکې خان کمپیوټر والا دا یوزر والا غواړي یو میسج دا ته وایي که ته غواړې چې نه صاحبه داسې کار دی که نه موږ دوه کسان یو any desk کاروو نو اکسس لیست جوړوم چې جوړوم اکسس لیست زه ورته وایم چې یو نفر دی زما دا نمبر یې پیدا کو او خپل کمپیوټر کې ورکو او ما اکسس کوي نو ما ته خو یس نو راکوي او زه به هغه ته ګورم بیا به الاو کوم ورته خو که بیا هم زما فکر نه ډای کې یس کومه نو د هغې دپاره ته کولی شي دې نه اکسس لیست ډیفاین کړي چې ډیفاین کړي دا اوس کار نه کوي ځکه دا سافټویر ما سره پریمیوم ورژن کې نه دی ښه زیاتره هغه ما سره کار نه کوي نو ته چې کله اکسس لیست باندې کلیک وکړې که نه دې ځای کې ته کولی شي هغه شخص ته ووایي ستا چې کوم ملګری دی چې ته ما ته څه شی وکړه دا هغه نمبر دی راکړه دا نمبر لیکلي ګوره after activating access control list only user with a matching any desk ID or alias will be able to connect to you نمبر دې ما ته راکړه نمبر بل ته واچي هغه شخص به تا سره کنیکټ کېدی شي تا ته به میسج راځي اوکې یس دپاره چې تا دلته هغه نمبر اچولی که دا نمبر دلته نه یې اچولی هغه بیخي تا ته میسج نه راځي نه شي کنیکټ کېدی تا نمبر دې هم واخلي دا به سیکیورټي یعنې ښه قوي سیکیورټي لري پاسورډ هم پې سیټ کولی شي پاسورډ د څه دپاره سیټ کوي ان اټینډنټ دپاره چې دپاره unattended access دپاره unattended access ولګوه پاسورډ ولګوه بس به unattended څه معنا دا کمپیوټر دی هغه شخص چې هر ځل ما سره کنیکټ کېږي که نه زه به دلته اوکې یس وایم که نه نو زه دې ځای کې وایي شم چې دلته پاسورډ سیټ کړم څه سیټ کړم پاسورډ سیټ کړم اوس زه کمپیوټر ته نه یم ناست کابل والا ملګری زما نمبر ورکوي اټومیټک راځي چې راځي ما ته دلته اوکې یس ما نه غواړي ما نه سیز نه غواړي زه باید دا یو ځل اوکې کړم هغه به بیا زما سکرین اکسس کوي که نه نو زه خو ان اټینډ دا معنی زه اوسګار نه یم زه نه یم زه کمپیوټر ته نه یم ناست نو چې زه حاضر نه یم ناست هغه نه به دا پاسورډ غواړي ما نه هغه ته به وایي دې شخص یو پاسورډ لګولی دی هغه راکړه که ته په هغه پوهېږي نو هغه شخص اوکې یس ته اړتیا نشته دی به ته کنیکټ شي دا پاسورډ به موږ هغې ته ورکړو دا پاسورډ به ته هغې ته بیا ورکړي چې دا شخص معلوم شي سیکیورټي هم ډېره قوي ده او ډېر زیات تاسو پرې بیا نور سرچ کوی شئ ډېر زیات ټوټوریل اویلیبل دي ښه یعنې د بسته کورسونه د any desk اویلیبل 15 ویډیوګانې په any desk باندې کار کړی یعنې په انټرنیټ باندې چې کنیکټ کېږي که نه او تا ته څوک وایي چې هلکه هیلپ ډیسک کې کار کوی شي دا تا ته به یې اول any desk باندې پوهېږي که نه پوهېږي نو any desk به تاسو وپېژنئ نور پرې بیا کار وکړئ پریکټیکل کار دا وکړئ چې دو کمپیوټر کې انسټال کړئ دواړه د انټرنیټ سره کنیکټ کړئ خپله به پریکټیکل کار وکړئ چې څه رقم ترتیب صحیح ده